2023 کال د جنورۍ په 2مه د صلیبیانو په لاس د اسلامي اندلس یا اوسنۍ هسپانیې د سقوط پوره 517 کاله پوره شول. د اندلس یا اوسنۍ هسپانیې یو لیکوال د غرناطې ښار د الحمرا ماڼۍ وروستی ماښام څومره ښه انځور کړی دی. هغه لیکي: الحمرا اوس هم هر مازدیګر لمر ګوري، د افق پر څنډو د هغې وروستی ننداره کوي. د فطرت په دې ورځني بدلون کې د ماضي یوه ترخه کیسه لولي. هو، یوه ډېره ترخه کیسه. فردیناند ګوري، ملکه ایزابیلا ګوري، د تور کمیډا پر اوږو لوی صلیب ګوري. شپه شي، د الحمرا پر دیوالونو شمې بلې شي او د شنیل سیند په غاړه د سترګو تر څاره د صلیب لښکر ښکاري. الحمرا یو غږ اوري: نن دلته د هغه قوم وروستۍ شپه ده چې 800 کاله پر دې خاوره حاکمان وو. د الحمرا ستوري تر پخوا ډېر ځلېدل. چا وویل: نن شپه ستوري ډېر راښکته شوي چې له دې ځایه د طارق بن زیاد د بچیانو جنازه اوچته کړي. پر دې شپه هیڅوک ویده نه شول. تر سهاره ویښ وو. د ابوالحسن زړه میرمن ژړېده. هغې د الحمرا ماڼۍ سره خدای پاماني کوله. سهار شو. له لارې د صلیب نغارې کړنګېدلې او د غرناطې په کوڅو کې د وروستي ځل لپاره د اذان انګازې اورېدل کېدې. هو، د وروستي ځل لپاره. د الحمرا دنګې ماڼۍ د الله د توحید او ربوبیت کلمې او د محمد رسول الله کلمې ښکلولې. د وروستي مسلمان حاکم ابو عبدالله سترګې له غمه سرې وې. کرار کرار یې د شنیل لاره ونیوه. د صلیبیانو د ټولواک فردیناند مخې ته خم شو. د درناوي مراتب یې ورته پر ځای کړل او بیا یې په ټیټ سر وویل: معزز ټولواکه، دا د الحمرا کلیګانې دي. له نن وروسته ته د دې خاورې وارث جوړیږې. تاسو دا خاوره لاندې کړه. اوس که د یو لوېدلي مات شوي دښمن وروستی ارمان پر ځای کړې، احسان به دې وي. فردیناند ورته وموسکل: وایا ابو عبدالله، ته زموږ په ژمنو باور کولی شې؟ ابو عبدالله ورته وویل: د الحمرا له دې دروازې زه راووتم. لطفاً دا دروازه دې تل لپاره بنده کړئ چې بل مسلمان حاکم له دې ځایه راونه. ابو عبدالله په غریو نیولي شکل مات لاړو. ژړل یې او چې کله د لویې غونډۍ سر ته وخاته، د وروستي ځل لپاره یې الحمرا ماڼۍ ته راوکتل. هغې ماڼۍ چې د طارق بن زیاد، موسی بن نصیر، قاضي ابو جعفر، سعد او زرګونه نورو اسلامي سرخندویانو د فتح او دبدبو شاهده وه، اوس د بت په څېر بهیسه ولاړه وه او په رڼو سترګو د تاریخ د یوې اوښتونکې پاڼې ننداره کوله. ابو عبدالله د تاریخ وروستی ناکام مسؤلیت ترسره کړ او په کړیکو یې وژړل. مور یې ملکې عایشې ورته وویل: راځه زویه، راځه زویه، د کومې خاورې چې تا د یو نارینه په څېر دفاع ونه کړه، اوس د ښځو په څېر مه پرې ژاړه. د ابن غسان اټکل سم وخاته. له دې سهار وروسته بیا تر ننه د اندلس پر خاوره چا د اذان غږ وانه اورېد.